د کهانۍ په شروعات کې مونږ یو خوشاله فیملی اینو. اله د خپل مور او پلار سره په ځنګل کې په یو کور کې اوسېږي. دیو ټول ډیر خوشاله وي. یوه ورځ د اله مور ډیره ناجوړه شي او هغه مړه شي. د مرګ نه مخکې د اله مور هغې ته نصیحت وکړي چې همیشه د نورو خلکو سره ښه سلوک کوه او صبر نه کار اخله. د اله د مور د مرګ نه بعد د دیو حالات بدل شي، خو د اله پلار د صبر نه کار واخلي او واپس خوشاله زندگی شروع کی. وخت تیریږي او اله غټه شي. د اله پلار د یوې کونډې ښځې سره چې نوم یې ټریمیني واده وکړي او هغه خپل کور ته راولي. د ټریمین دوه لوریانې ډریسلا او انستاشیا. دا دواړه هم د خپل مور سره راشي. اله په دې کار خفه شي، خو د خپل پلار د وجې نه څه ونه وایي. ټریمین په راتلو سره یوه پارټي ونیسي، خو اله پکې خوشاله نه وي. نو هغه په خپل حیواناتو دوستانو پسې لاړه شي. د دې نه بعد کله چې اله په خپل پلار پسې لاړه شي، نو هغې ته پته ولګي چې پلار یې په یو ضروري کار پسې ښار ته ځي. اله د خپل پلار سره په مینه خبرې کوي. نو ټریمین راشي او دیو ویني. ټریمین له قار ورشي چې د اله پلار ولې د اله سره ډیره مینه کوي. د اله پلار چې کله لاړ شي، نو ټریمین د اله سره زد شروع کی. د هغې کمره خپل لوریانو لور کی او اله بره ګودام ته ولیږي. اله هلته د خپلو حیواناتو دوستانو سره خوشاله وي او سوچ کوي څومره هم د ټریمین نه لرې خوشاله به وي. خو دیو ټول د اله سره بد سلوک کوي او د یوې نوکرې په نظر ورته ګوري. یوه ورځ د اله د پلار نوکر راشي او اله ته وایي چې ستا پلار په لاره ډیر زیات ناجوړه شو او مړ شو. اله چې دا واوري نو په ژړا شي او ډیره زیاته غمګینه شي. یو طرف ته د هغې د پلار غم او بل طرف ته د هغې د میرې مور ظلمونه. ټریمین وس د غریبۍ د لاسه خپل ټول نوکران د کار نه وباسي او ټول کارونه د اله غاړې ته واچوي. کپړې انځل، صفایي او پخلی وس ټول په اله باندې کوي. د دیو نه چې کومه ډوډۍ پاتې شي هغه اله را ورکوي او اله هغه ډوډۍ د خپلو دوستانو سره خوري. د شپې د خوب دپاره بره ګودام ته تلل اله ته ډیر ګران او هلته یخ هم وي. نو اله وس په کچن کې اور ته سملي. سحر چې کله اله پاسي، نو د دې مخ د لوګي د لاسه تور شوي. نو دا ټول پوري خاندي. اخر اله د دیو د لاسه پتنګ شي او په یوې ګوړې ځنګل طرف ته لاړه شي. دا دلته یوه هیرن ویني. په دې هیرن پسې شهزاده او د هغه نوکران ښکار له راشي. نو کله چې اله دا ویني، نو هیرن ته وایي چې وتښته. د هیله ګوړه هم د کنټرول نه بهر شي او په منډه شروع وکړي. نو شهزاده چې دا ویني، د اله مدد له راشي او خپل نوم ورته ووایي چې زه کیټ یم او په محل کې نوکر یم. د دیو دواړو یو بل خوښ شي، خو اله ورته خپل نوم ونه وایي او لاړه شي. نو کله چې شهزاده محل ته راشي، پته ورته ولګي چې د پاچا طبیعت خراب دی. پاچا شهزاده ته وایي چې ته اوس ځان له د واده دپاره یوه شهزادګۍ خوښه که او ټولې ذمهداریانې زما نه واخله چې زه ښه نه یم. نو شهزاده وایي چې یوه پارټي ونیسئ او ټول خلکو له دعوت ورکئ چې زه پکې ځان له شهزادګۍ خوښه کم، په دې امید باندې چې اله به هم پارټۍ له راشي او زه به ورسره بیا میلاو شم. پاچا ورسره دا خبره ومني. باچا حکم وکړي چې په دې پارټۍ کې به غریب او مالداره ټول خلک وي. اله دا خبره په مارکیټ کې واوري او په منډه کور ته لاړه شي. خپل میرې مور ته ووایي په دې امید چې دا به هم پارټۍ له لاړه شي او کیټ سره به میلاوه شي. خو ټریمین د اله خبره نظر انداز کی او خپلو لوریانو سره د پارټۍ تیاری شروع کی. هغه دا سوچ کوي که چېرته شهزاده زما یوه لور خوښه کړه، نو زموږ د ټولو به زندگی بدله شي. د دې نه بعد موږ شهزاده اینو چې د اله په خیالونو کې ورکي او په هیڅ کار باندې دهان نه وي. خو د سره دا یره هم وي چې باچا به اله قبوله کړي که نه، ځکه چې باچا ویلي وو ځان له یوه شهزادګۍ خوښه که. د اله میره مور هغې له د پارټۍ دپاره کپړې نه اخلي، خو اله د کیټ سره د میلاوېدو دپاره په ګودام کې خپلو دوستانو سره ځان له کپړې ګنډي. اخر هم هغه د پارټۍ شپه راورسي. ټریمین د خپلو لوریانو سره تیاره وي. په دې کې اله د خپل مور کپړې اغوستي او راشي.
خو ټریمن او د هغې لوریانې ایله ډیره بېزته کی د دې پورې چې د هغې کپړې هم وشلی چې دا په هیڅ حال پارټۍ له لاړه نشي. د دې نه بعد ټریمن د خپلو لوریانو سره پارټۍ له روانه شي او ایله ورته ګوري. د هغو د تلو نه بعد ایله په چغه چغه جاړي. ایله په منډه شاته باغ ته لاړه شي او دلته ایله یوه زړه ښځه ویني. هغه زړه ښځه جادو وکړي او ځان نه ښکلې ښځه جوړه کړي. د ایله هم یقین راشي چې دا جادوګره ده. جادوګره جادو وکړي او د کدونه ګاډۍ، د منګکانو نه ګوړې، د چپکلي او د بدخې نه سړي جوړ کړي چې ایله پارټۍ له لاړه شي. د دې نه بعد هغه د ایله کپړو باندې جادو وکړي او د هغې کپړې ډېرې ښکلې کړي. کله چې ایله ګاډۍ ته خیږي نو جادوګره د هغې بوټان ویني او حیرانه شي او د هغې بوټان هم د شیشو سینډلو ته بدل کړي. هغه په ایله باندې یو بل جادو هم وکړي چې دا د شهزاده نه بغیر بل هیڅ څوک ونه پیژني. په اخره کې جادوګره ایله ته وایي چې دا جادو به د شپې 12 بجو پورې او ته به بیا واپس خپل حالات ته بدله شي. د دې نه بعد ایله د محل طرف ته روانه شي. پارټي ته ټولې شهزادګانې را رسېدلي خو د شهزاده چې چاته انتظار دی هغه وسه پورې نه ده راغلی. شهزاده بېقراره وي خو د پاچا د زړه دپاره د یوې شهزادګۍ سره خبرې شروع کړي. نو کله چې پارټي شروع شي ایله هم راورسي او د ټولو خلکو سترګې د ایله طرف ته وي. شهزاده هم ډېر خوشحاله شي. هغه د ایله طرف ته روان شي. ټول خلک یو طرف ته شي. ایله اوس هم سوچ کوي چې کټ یو نوکر دی خو هغه حیرانه وي چې ټول خلک ولې دوی ته ګوري. شهزاده ورته وایي چې ټول ستا ښکلا ته ګوري. د دې نه بعد دیو په ډانس شروع وکړي. ټول خلک دیو ته ګوري. ایله ډېره خوشحاله وي. د ایله میره مور هغه ونه پیژني خو ډېر قار ورغلی چې دا ولې د شهزاده سره ډانس کوي. ټریمن هم خپلې لوریانې د ډانس دپاره مخکې کړي. ټول خلک ډانس شروع کړي. د ډانس نه بعد شهزاده ایله ځان سره بوزي. اوس ایله ته پته ولګي چې کټ یو شهزاده دی خو شهزاده د هغې نه معافي وغواړي. ټول خلک حیرانه وي چې دا جنۍ څوک ده. هیڅ څوک ایله نه پیژني چې دا څوک ده او د کوم ځای نه راغلې ده. شهزاده ایله خپل باغ ته بوزي. دې باغ ته شهزاده هیڅ څوک نه یې راوستي. دلته شهزاده ایله په زنګو زنګي خو د هغې سینډل د خپې نه وځي او شهزاده یې ورته واپس واغوندی. شهزاده د ایله نه تپوس کوي چې ته څوک یې خو ایله ته پته ولګي چې 12 بجاویږي. نو هغه شهزاده ته څه ونه وایي او د هغه ځای نه په منډه شي. شهزاده هم پسې منډه کړي. ایله په منډه کې د پاچا سره میلاوه شي او پاچا ته وایي ستا زوی ډېر ښه انسان دی او ستا سره ډېره مینه کوي. بیا ایله د هغه ځای نه هم منډه کړي. په سیړو کې د ایله سینډل بیا د خپې نه وځي. دلته شهزاده هم راورسي. ایله شهزاده ویني نو خپل سینډل پریږدي او ګاډۍ ته وخیږي. شهزاده د هغې سینډل راواخلي او په هغې پسې روان شي خو کیپټن شهزاده پریږدي او په ایله پسې شاته لاړ شي. 12 بجې شي او هغو ټول واپس په بدلیدو شروع شي. چپکلي چې دا ویني نو دروازه په هغو پسې بنده کړي. کله چې دیو د پوځیانو نه وتښتي دیو ټول واپس خپل حالات ته تبدیل شي خو د ایله سینډل هماغه شان وي ځکه چې د هغې یو سینډل د شهزاده سره وي. ایله پیاده خپل کور طرف ته روانه وي. په لاره باران په ورېدو شي. ایله خپل میرې مور ګاډۍ ویني چې را روانه وي. هغه زر کور ته لاړه شي او خپل سینډل پټ کړي. د شپې ایله ډېره خوشحاله وي. هغه خپله ډایري راواخلي او دا ټوله قصه په هغې کې ولیکي. دلته په محل کې د پاچا طبیعت نور هم خراب شي. هغه خپل زوی راوغواړي او هغه ته وایي چې ته په خپله خوښه واده وکړه او زر هغه جنۍ پیدا کړه. پاچا دا خبره وکړي او مړ شي. اوس کټ پاچا شي او دا خبر ټولو خلکو ته ورسوي چې هغه جنۍ دې راشي او خپل سینډل دې وښي. زه به ورسره واده وکم. ایله چې دا خبر واوري نو په خوشحالۍ کور ته راشي او خپل سینډل رااخلي خو هغه هلته نه وي. د هغې نه مخکې د هغې میرې مور راغستې. ټریمن ورته وایي تا به هله پرېږدم چې د شهزاده سره واده وکړې که ته موږ د ځان سره بوځې او زما د لوریانو واده هم په محل کې د مالدارو خلکو سره وکړې. خو ایله د هغې خبره ونه مني. ټریمن د هغې سینډل واخلي
او هغه په ګودام کې بند کی. ټریمن هغه سندل ګران ډوک لراوړي او هغه ته وایي چې زما د لوریانو واده وکړه. ګران ډوک ورسره دا خبره په یو شرط ومني چې د همیشه دپاره ایله بنده وساتي او هیڅوک یې وینني. ګران ډوک هغه سندل شهزاده له راوړي او دروغ ورته ووایي چې هغه جنۍ ځان پټوي، خو شهزاده د ډوک خبره ونه مني او ورته ووایي چې زه به هغه ضرور پیدا کوم. ګران ډوک شهزاده ته ووایي که چېرته هغه جنۍ پیدا نه شوه نو ته به بیا د هغه شهزادګۍ سره واده کې کومه چې باچا خوښه کړې وه. شهزاده دا خبره ومني. د دې نه بعد ګران ډوک لاړ شي او دا سندل د ښار ټول جنکو ته پخپو کوي، خو دا د چا پخپه پوره نه وي. اخیر دیو د ایله کور ته ورسي، خو دا سندل د ټریمن د لوریانو پخپه هم پوره نه وي. د ګودام کړکۍ یوه پرنده کولاوه کی او ایله سندره شروع کی. کپټن وای دا جنۍ راولئ، خو ټریمن وای دلته هیڅوک هم نشتی. ګران ډوک غواړي چې د دې نظر لاړ شي. د دې نه بعد شهزاده چې ځان په پوجیانو کې پټ کړی وي ټولو ته ځان وښیي او حکم ورکړي چې دا جنۍ راولئ. کیپټن لاړ شي او ایله راولي. شهزاده ایله ویني او هغې ته سندل پخپو کی. د دې نه بعد ایله د شهزاده سره بهل طرف ته روانه شي او خپله میره مور او هغې لوریانې معاف کی. د دې نه بعد دا دواړه واده وکړي او ډیر خوشاله وي. د دې سره دا کهانی ختم شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.